سلامونه مې واخلې ملګرو هیله لرم چې ټول به ښه او خوشحاله وئ د ژوند په ښو شېبو کې به راغلی یم شرګډې ته د ابراهیم تاج د کتاب کور له ابراهیم تاج صاحب خواله راغلی یم ډېر وخت نه مې زړه کې کېدو چې ابراهیم تاج خواله ورشمه ابراهیم تاج واورو ابراهیم تاج صاحب په ادبي ستورو پروګرام کې درته هرکلی وایم ډېره زیاته مننه کوم انیسه د دومره لرې نه د راتګ یقینا چې یخني هم ده او د لرې نه راغلی نو ډېره زیاته مننه دی کوم ستاسو مینه ستاسو خلوص ستاسو زیار دا د ستایلو وړ دی نو ستاسو هم ډېره مننه کوم ستاسو د کتونکو هم مننه کوم تاج صاحب دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه روان دی شکر دی جی الله فضل دی بس تر دې دمه خیر دی تاج صاحب دا راته ووایه چې د شاعري آغاز مو د کوم وخت نه کړی د 2013 نه او استاد محترم به څوک استاد خو هر مشر شاعر دا زموږ استاد زموږ د علاقې چې څونه مشران استادان دي هغه زموږ استادان دي تاسو صاحب دا راته ووایه چې د دویم کتاب په اړه مې څه خیال شته او که نه کتاب دویم انشاءالله چې چاپ کېږي 2 هفته یوه نیمه کې به انشاءالله چاپ شي ملګري هغه بیا ترلاسه نامه مې ورته څه ایښې ده نامه مې یاره خاپیري چاته مه وایه یاره خاپیري چاته مه وایه تاج صاحب چې څومره مینهوال مې ویني زه وایم دا ټول مې پیژني زه وایم چې څه نوي تازه غزلې وي نو هغه راسره شریکې کړي نو ډېره به ښه ټیک ده وروره ډېره زیاته مننه درد به په لیمه کې دواړه ونغاړو چوپ ښیو بچیه چاته مه وایه زړه مې په تا هسې لږ درغلی دی یاره خاپیري چاته مه وایه هسې دې د خلکو مخ کې ورټم خوښ مې سړي چاته مه وایه او شعرونه دي نو شعرونه درته وایم چې بلا وهلی یم غږ دې راته نه رارسي بلا وهلی یم غږ دې راته نه رارسي هجر ځپلی یم غږ دې راته نه رارسي او تشو وډوکو ته مې مه جاړه د قبر په ملا تشو وډوکو ته مې مه جاړه د قبر په ملا اوس لرې تللی یم غږ دې راته نه رارسي او مننه او شعرونه نور چې سمې ته ورانې ته ودانې ته که غر ته لاړ شم سمې ته ورانې ته ودانې ته که غر ته لاړ شم یو سړی ورک دی خو چې زه ورپسې چېرته لاړ شم او خوی به مې هغه د پښتون وي او فطرت هم هغه خوی به مې هغه د پښتون وي او فطرت هم هغه سپوږمۍ ته لاړ شم که ستورو ته که لمر ته لاړ شم او که چېرته یو رضا شي هم نو ګزاره به وشي که چېرته یو رضا شي هم نو ګزاره به وشي د رقیب کور ته لاړ شم بیا د جانان ور ته لاړ شم او شعرونه نور دي چې تاله نه درتلم پولیسه بل به چېرته تلمه چې تاله نه درتلم پولیسه بل به چېرته تلمه د خپل قاتل د سزا سوال به مې د چا نه کوو او لاس په نامه که ستا د کور په درشل نه ودرېدم لاس په نامه که ستا د کور په درشل نه ودرېدم د پاتې ژوند د بقا سوال به مې د چا نه کوو او چې درته پته عادت نه دي د خیال کونترې به دې نه پرېښودې چې درته پته عادت نه دي د خیال کونترې به دې نه پرېښودې وړوکی ښه و ماشومتوبه که نه زما وزرې به دې نه پرېښودې وړوکی ښه و ماشومتوبه که نه زما وزرې به دې نه پرېښودې او شعرونه نور چې وخت ښه وزورلم چغې مې کړې چې وخت ښه وزورلم چغې مې کړې دا څه عذاب دی او زما پې سر دی او دواړه د یو شانتې ګناه فاعل یو دواړه د یو شانتې ګناه فاعل یو خو ستا نقاب دی او زما پې سر دی او خوب مې لیده لوی عدالت قایم دی خوب مې لیدل لوی عدالت قایم دی حساب کتاب دی او زما پې سر دی او مننه او د خپل اختیاره پکې وتی یم د خپل اختیاره پکې وتی یم ژوندون عذاب دی او زما پې سر دی او تاج درد لولم او جاړم ورته ستا اخ کتاب دی او زما پې سر دی مننه تاج درد لولم او جاړم ورته ستا اخ کتاب دی او زما پې سر دی او دوه درې شعر نور چې جنازه خاپیرو په ولو یوړه یو سړی په تعویذونو باندې مړ دی زه د یو ماښامي رزق تلیوال یم زما قام په تقریرونو باندې مړ دی او مات شعرونه به درته وایم
چې اوس به دغه خیر زاړه دي چې او هو رایات شو دا مې څه وکړل یار سور کوپر دی او هو رایات شو دا مې څه وکړل یار سور کوپر دی ستاسو په کلي کې د مینې اظهار سور کوپر دی زما جړه زما پر یاد د کوڅې خوش اړم دی زما جړه زما پر یاد د کوڅې خوش اړم دی او ستا د خولې ځینې وتلی هزار سور کوپر دی او دا به تاریخ وایي او دا به ثابتېږي هم چې دا به تاریخ وایي او دا به ثابتېږي هم چې د پښتنو ترمنځ دا کنډتار سور کوپر دی دا به تاریخ وایي او دا به ثابتېږي هم چې د پښتنو ترمنځ دا کنډتار سور کوپر دی او شعرونه نورو چې یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه پیغله جینۍ وخته خبر په کومه شاړه لاړه او ما ورته ډیر ویل ستاو زما ژوند نه کیږي ما ورته ډیر ویل ستاو زما ژوند نه کیږي خو لیونۍ د لاس په کرخو پسې لاړه او مننه او دوی عذاب غني خو اصل کې دا نه پوهیږي دوی عذاب غني خو اصل کې دا نه پوهیږي ژوندۍ به نه وي که یوه ګډه له باړه لاړه او د پښتنې معاشرې بدګماني لیده د پښتنې معاشرې بدګماني لیده دیدن یې سو خو بس راغله ولاړه لاړه او شعرونه نور چې بلبلکۍ دي خو د دې چمن ښایستې ګڼم بلبلکۍ دي خو د دې چمن ښایستې ګڼم نه یې رانیسم او نه ورپسې منډې وهم او خبر ترې نه یم په سوره کې تر دې راوسته ژوند هغه ناوې ده او زه ورپسې منډې وهم او شعرونه نور چې د میخانې په ځای د بعضې ښکلو مینه ښه وي د میخانې په ځای د بعضې ښکلو مینه ښه وي سترګې راواړوي په سترګو کې نشه کړي سړی او دغه یو سوال را لمازغه به بل طرف واړول دغه یو سوال را لمازغه به بل طرف واړول چې ته ترې لاړی نو په داسې ژوند به څه کړي سړی او مننه او د کلي خلکه په زور نشي په رضا وزم خو د کلي خلکه په زور نشي په رضا وزم خو که آخري ځل مې په خپل سنګل وده کړي سړی او چې زه د څومره غم او درد باوجود څه اخلم که چې زه د څومره غم او درد باوجود څه اخلم که څوک هم ژوند غواړي زمانه دې زده کړي سړی د ملګري ډېر لرې نه راغلی دی نو چې ستا د واک د ورځې سل وارې توبه ده ستا د واک د ورځې سل وارې توبه ده زمونږ مینځ کې که زنځیر وهې سړیا او دا کنډر کنډر وطن در نه راټول شو چې لا چغې د کشمیر وهې سړیا دا کنډر کنډر وطن در نه راټول شو چې لا چغې د کشمیر وهې سړیا او شعرونه نور چې دیاړي مې وکړه ستا د قرض میخکي دپاره دیاړي مې وکړه ستا د قرض میخکي دپاره شکر کوه د هغه وږي زرګر خوله بنده شوه او زما په مخ یې د غربت وینه څرګنده لیده زما په مخ یې د غربت وینه څرګنده لیده څه به یې وغوښته خو بیا به یې زر خوله بنده شوه او دواړه چې یو بل له د ډاډ دپاره ځینو ښه وي دواړه چې یو بل له د ډاډ دپاره ځینو ښه وي بر به ژوندی مړ وي که چېرته د لر خوله بنده شوه او ما به پرې ستا مینه تر ډېره حده ماته کړله ما به پرې ستا مینه تر ډېره حده ماته کړله تا چې راکړی و د هغه پر هر خوله بنده شوه او شعرونه نور چې که کار نه و خو بیا به یې هم کار را رسېدو که کار نه و خو بیا به یې هم کار را رسېدو هر ښکلی به په ما پورې تر ښار را رسېدو او لیلا د ژوندانه ډیوې له پوک ورکو او لاړه لیلا د ژوندانه ډیوې له پوک ورکو او لاړه مجنون چې د اوښانو په قطار را رسېدو او چې تلې په اندازه باندې د دومره قدرې پوه شوم چې تلې په اندازه باندې د دومره قدرې پوه شوم سپین مخ ته به مې ستا د خپو غبار را رسېدو او مننه او جلاد د رسۍ سر د لاسو پرېښی و یارانو جلاد د رسۍ سر د لاسو پرېښی و یارانو جانان چې به په ما پورې تردار را رسېدو او مین د میخانې په ور غوپه غوپه راټولو مین د میخانې په ور غوپه غوپه راټولو هیڅ هم نه و زما چې پکې وار را رسېدو او رایاد شو چې تر څومره باچا خان بابا ژوندی و رایاد شو چې تر څومره باچا خان بابا ژوندی و پښتون پښتون اواز تر ننګرهار را رسېدو او شعرونه نور د بل غزل چې مارغان ته یو خوا بل خوا ځغلي چینار اور اغستی
مارغان ته یو خوا بل خوا ځغلي چینار اور اغستی وخت مازدیګر دی او د کلي چینار اور اغستی او یا د غصې نه دی او یا خو د خفګانه خو بس یا د غصې نه دی او یا خو د خفګانه خو بس چې تاج محمد او نمرود تلي چینار اور اغستی او زما ځواني چې لمبه لیده نو زر یې وویل زما ځواني چې لمبه ولیده زر یې وویل ډوبه شوم خدایه څومره ښکلي چینار اور اغستی زما ځواني چې لمبه ولیده زر یې وویل ډوبه شوم خدایه څومره ښکلي چینار اور اغستی او زمونږ د غره د یخ غوړاسکي لوګي نه ختموي زمونږ د غره د یخ غوړاسکي لوګي نه ختموي ستاسو د غره په سر وهلي چینار اور اغستی او ستا کیفیت څه و الله به ترې خبر وي خو بس ستا کیفیت څه و الله به ترې خبر وي خو بس چې مړ کېدم زما د سلي چینار اور اغستی او په زړه نازکه و هېڅ څیز یې تباه نه شو لیدی په زړه نازکه و هېڅ څیز یې تباه نه شو لیدی سر یې ښکاره کړو ویل یلي چینار اور اغستی او تاجه چې شور به یې کوو ورته چا هېڅ نه ویل تاجه چې شور به یې کوو ورته چا هېڅ نه ویل په دې ځنګل کې هغه غلي چینار اور اغستی او شعرونه نور چې وای پروردګاره بهر نه وځي څوک زما دپاره بهر نه وځي وای پروردګاره بهر نه وځي څوک زما دپاره بهر نه وځي زه ادب په غېږه کې نغاړلی یم خپې مې د مایاره بهر نه وځي زه ادب په غېږه کې نغاړلی یم خپې مې د مایاره بهر نه وځي او پیغله د خپل کور دننه پیغله وي سویه د خپل غاره بهر نه وځي او شعرونه نور چې دا ولې دا په څه زاړه زاړه وي بس هغه ملګرو یو ځل چاته اورېدلي دي بیا نه دي اورېدلي خو هیله کوم چې بیا یې واوري چې دا ولې دا په څه څنګه تور دی چې کم دی دا ولې دا په څه څنګه تور دی چې کم دی بل کړی دی په زړه کې راله اور دی چې کم دی او دا چې کم دی اکثر دا خلک ډېر وایي په خپلو خبرو کې که نه چې ګیره دې په مخ راغله نو هسې خروئ چې ګیره دې په مخ راغله نو هسې خروئ د حسن خو دې بس دغومره زور و چې کم دی او د یو کورکي منځ کې درته برق دیواله ښکاري د یو کورکي منځ کې درته برق دیواله ښکاري جدا رانه په دې کې سکه ورور دی چې کم دی شعرونه نور وایم درته نسه چې که ستا په ذهن کې دا کلی آباد نه و په کار بیا به دې نه جوړو بیا یې بنیاد نه و په کار د هغه ښکلي به واده باندې تېروتی یم چې د کوم ښکلي به واده اعتماد نه و په کار د زندګۍ په آخري پړاو مې سوچ کوو چې د زندګۍ په آخري پړاو مې سوچ کوو چې زما او ستا په منځ کې دومره تضاد نه و په کار او د خپل جنسي شهوت پرسته مزاج غم یې کوو د خپل جنسي شهوت پرسته مزاج غم یې کوو چا ازادي غوښته او چاته اولاد نه و په کار او کم دی نو هر اړخ ته شنه لوګي لوخړې ښکاري کم دی نو هر اړخ ته شنه لوګي لوخړې ښکاري ستا د نامې سره جلال آباد نه و په کار او د دردېدلې زمانې ته د ناصح اړتیا وه امجد صاحب دې دردېدلې زمانې ته د ناصح اړتیا وه دې بوږنېدلې زمانې له نقاد نه و په کار او د وخت حاکمه تا زمونږ سره دوکه کړې ده د وخت حاکمه تا زمونږ سره دوکه کړې ده مونږ انسانانو مونږ له ځان له هېواد نه و په کار او د انسانیت له ښکلې شوې عقیدې په خاطر د انسانیت له ښکلې شوې عقیدې په خاطر زما زړه غواړي چې هندو هم برباد نه و په کار او د کسکریزم بوی له وجې هسې ځان ته وایم د فیسبوکونو ایجاد نه و په کار او تا جما ویل زما ولس دې پې عمل وکړي بس تا جما ویل زما ولس دې پې عمل وکړي بس ما ته زما په شاعرۍ باندې داد نه و په کار ډېره مننه کوم تاج صاحب چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو زه وایم چې په دا سکرین باندې کوم مینهوال مونږ ویني دې له یو پیغام ورکړي نو ډېره به ښه ملګرو له به پیغام خو زما سره هېڅ هم نشته دغه شعرونو کې مونږ رابندو چې کومې خبرې ده مونږ وایو چې دا غوره دي شعر کې د رابندي شي هغه مونږ شعر کې رابندو نو که په دغه شعرونو کې د زده کړې څه وي نو د اورئ مه بلکې دې باندې عمل کوئ او چې څه که د زده کړې پکې وي نو باید چې هغه مونږ زده کړو شاعري ډېره کېږي خو
معاشره نه ښه کېږي. د هغې مین وجه دا ده چې شاعري مونږ صرف د اورېدو په نیت اورو. که هغه مونږ چېرته د عمل په نیت باندې واورو نو د دې نه مونږ ډېر څه زده کولی شو. که دغه شعرونو کې څه وي نو ملګري دې خامخا یې زده کوي.